غني ګوره مظلومه زه تا ته خبره کوم د تا استخبارات که د امریکې وي که د افغانستان وي که د ناټو وي 42 هیوادونه د تا سره په دې افغانستان کې یرغل کوي د افغانستان په مظلومو مسلمانانو باندې ظلم وحشت بربریت هر څه یې وکړله د تا سوپر پاور تاسې ورته وایي چې دا ناټو په لکاونه په کروڑاو ډالر یې خرچ کړه استخبارات یې راوسته زما خبرې ته غوږ شه استخبارات دې راوستل استخباراتو باندې د خرچې وکړلې اوس د هندوستان پاکستان ورته اډې ورکړې خبرې ته غوږ نیسه مظلوم افغانه خبرې ته غوږ نیسه چې مولوي صاحب جواب درکو بیا ته خپله خبره کوه نو ته داسې مه کوه چې لکه مچ بس خبرې په منځ کې ته بس بونګا دې خېږي مایک مه خلاصوه خپل خبرې خپل نوبت ته انتظار ته مهرباني مولوي صاحب دیتا سپر پاور دیتا ناټو د اوسنۍ چې تاسو سره کم هیواد ملګری دی د افغانستان پر ماشومانو په زنانو په انسانانو باندې کوم وحشت روان کړی هندوستان دیتا را هم په دې وخت کې د افغانستان د دې یرغل حکومت سره اوس مرسته کوي دیتا نه را د املا صاحب پیدا که نه دیتا استخباراتو پیدا که نه دیتا ناټو پیدا که نه دیتا هغه 42 هیوادو پیدا که چې تا ور باندې ناز کاو تا باندې کروڑاو ډالر خرچ کړه تا هڅه ونه کړله دیتا ځان ته دا ویلې چې زه په دنیا کې یو رسېدلی ملک یم یو رسېدلی استخبارات لرم یو رسېدلی زه را لرم ایجنټان لرم دیتا دا ډالر تر کومه حده پورې ولاړو تا د ما امیر المؤمنین تر اوسه پورې پیدا نه کړ لیکن لله الحمد تاسو ته امیر المؤمنین هغه وخت کاري چې تاسې د اسلامي امارت او د اسلام تمام نظام ته د اوامرو ته د نواهیو ته د ټولو ته غاړه کېږدئ نو تاسو ته به امیر المؤمنین ښکاره شي چې امیر المؤمنین چیرې ده امیر المؤمنین د موږ په زړو کې ده که زه د جهاد په صف کې ولاړ یم د ما سره امیر المؤمنین ولاړ ده د هغه عقیده د ما سره ده د هغه خبرې د ما سره دي د هغه احکامات د ما سره دي زه چې جنګېږم د تا سره د هغه په احکاماتو جنګېږم زه چې نن تا ته عفوه کوم د هغه امیر المؤمنین په وینا یې درته کوم زه چې نن ته ما ته تسلیمېږې زه تا ته خرچه در کوم واپس د خپل بچانو ته لیږم د هغه امیر المؤمنین په وینا در سره ولاړ یم تاسو اشرف غني تر اوسه میدان ته رایستلی تا عبدالله تر اوسه میدان ته رایستلی تا دا سیاف رایستلی ده تر اوسه میدان ته دا په هر کې چې د ناستې کوم یو دی تر اوسه پورې ټانچه تړلی ده چې د طالب مخ ته درېدلی تاسې تر کومه حده پورې راغلی یئ دلته د هغه احکامات تاسې تر کومه حده پورې منلی دي د تاسې د کندهار والي خو دا یو څو جمعې مخکې بیان کړی و که افغانستان کې کندهار طالبانو رانیو زه ځان پانسی کوم تاسو ملي اردو دا د تاسې عسکر د خپل والي احکامات تر کومه جې پورې راورسول ما سره که امیر المؤمنین په سنګر په ډګر کې نه ده زه خپل غیرتي یم زه په خپل امیر جنگ نه کوم زه خپل در سره جنګېږم د هغې په احکاماتو مکمل ولاړ یم ملا صاحب د حاضر وخت خبر به زه پرېږدم صحیح ده د حاضر وخت خبر به زه پرېږدم صحیح ده زه به شاته لاړ شم ته وایې چې یعنې ملا صاحب که حاضر سي نو خلک به یې ووژني ته همدا مقصد ده هغه د مرګ نه ډارېږي نه هغه د مرګ نه ډارېږي نه مولوي صاحب مایک مه میوټ کوه مایک مه میوټ کوه دی خلاص کړه وخت راکړې د دوی په ژبه څه نه پوهېږې موږ دوی سره یو څه د دوی په ژبه پوهېږو ګوره محترمه اول څه دلته راغلې ته وایې چې شرع ظاهر ګوري یعنې په چی شي کې ظاهر ګوري هر څه خپل ځای لري خپل وخت لري ته چې دلته وایې چې شرع ظاهر ګوري که ته وایې چې امیر المؤمنین د ده مخفي کېدل دا د اسلام خلاف دي ته ماته یو دلیل راوړه چې دا د اسلام خلاف دي که چېرته داسې وي چې د کفارو په دومره یو حالات کې چې ټول جهان دلته هجوم راوړی و او د ټول جهان کفار په دوی پسې راوتلي وو نو بیا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم غارسه ورته پناه وړې وه نو بیا خو اصحاب کهف هم په یو غار کې کلونه د کفارو له لاسه ننوتلي وو دا خو کوم دلیل نشي جوړېدلی چې ته دلته موږ ته وایې دا دی جهاد وخت و دلته د دنیا کفار راغلي وو دا اشرف غني نه و دا اشرف غني نه و غوږ ونیسه دلته راغلی غږېږي غوږ ونیسه دا اشرف غني نه و چې دلته یې د امریکا په ډالرو باندې
او په دروغو باندې دلته د ملت رایې اخیستې. چېرته دي نن د رایې؟ چېرته د نن د تا پوج او د تا عسکر چېرته دي؟ چېرته د نن د تا هغه کمانډو هغه وحشیان او ځناوران چې د ما په کلي او په کورونو به یې چاپې وهلې؟ چېرته دي نن ستا هغه خلک؟ ته د امریکا غلام وي، اشرفک د امریکا غلام و، تاسې د امریکا په ډالرو دلته مست وئ. ته 10 ورځې یا 1 میاشت نور صبر وکړه، بیا د تا اشرف غني پیدا کړه چې دی چېرته ده. دلته د ټول جهان کفار راوستي وو په مسلمانانو په علماو پسې، او بیا وایي چې چېرته د امیر المؤمنین شرع ظاهر غواړي. نو ستا رقم ته یو جاسوسان د تاسې په رقم 100 زره پسې ولشه، او د جهان کفارو ورباندې میلیونونه ډالر انعام ایښی ده. هغه خو ستا په رقم د اشرفک غوندې غلام نه ده چې هر کافر ته سر ټیټ کړي. هغه د خلکو په زړونو باندې پاچاهي کوي. نن چې له شرق او تر غربه، له جنوب او تر شماله مجاهدین بریاوې راوړي، او د همدغه امیر المؤمنین په یوه فرمان باندې مجاهدین د هغه امر ته غاړه ږدي. دا په زړونو باندې رهبریت کوي او پاچاهي کوي. دا ستا اشرفک نه ده چې په ټلیفون او په هغه باندې ستړی شو خپلو عسکرو ته، خو عسکر یې یو امر هم نه مني. دا د اسلام رهبر ده، دا د مجاهدینو رهبر ده. دا په هغه لار روان ده چې په کومه لار صحابه کرام روان وو، چې په کومه لار رسول الله صلی الله علیه وسلم روان وو. دلته راځئ د موږ وخت په دې خبرو باندې تېروئ. دا چېرته ده؟ دا به ته ووینې انشاءالله. په ارګ کې به درته راځي که د الله رضا وه. تاسې ته به یې موږ په ارګ کې راښکاره کوو چې دغه د موږ امیر المؤمنین ده، او د دې ملت مینه او محبت به بیا ورسره وینئ. دا به د امریکایانو په منځ کې نه راښکاره کېږي لکه ستا اشرف غني چې په باګرام کې ټرمپ په سوق وواږه او د عسکرو منځ ته یې ور واچوو. دا به د اسلام د مجاهدینو په منځ کې ولاړ وي. دا به د اصیلو افغانانو په منځ کې ولاړ وي. دا به د اسلام د غازیانو په منځ کې ولاړ وي. غلام خو چېرته له چا به پټ شي؟ غلام چې د هر چا غلامي کوي، د ده ته د پټېدلو ضرورت نشته چې پټ شي، خو هر چا ته یې سر ټیټ نیولی وي. هر څوک چې هر څه ورته وایي هغه مني. دی به څنګه ځان پټوي؟ ولې به یې پټوي؟ پټوي خو به یې هغه خلک چې له جهان سره ډغره وهي. پټوي خو به یې هغه خلک چې جهان ته یې دغسې ماته ورکړله چې ټول جهان تا دا ټول استخبارات یې درته وننګول. تا سره امریکا، ناټو، ټول جهان دې پسې راوستلی وو. جاسوسان او د 200 ډالره باندې ایمانونه هم خرڅ کړل، ټول یې درته وننګول. پیدا یې کړي چېرته ده؟ موږ به هغه وخت درته راولو انشاءالله چې په ارګ باندې سپین بیرغ ورپوو، او بیا درته ووایي چې دغه د موږ امیر المؤمنین انشاءالله جوړ تیار ده. د مجاهدینو په منځ کې ده، د دې مسلمانانو په منځ کې ده الحمدلله. او همداسې به یې درته راښکاره شي چې تاسې به هم ورته حیران وي. لکه دغه نن فتوحات چې وینئ، لکه دا نن د ولایتونو سقوط چې وینئ، همدغسې به امیر المؤمنین هم ووینئ انشاءالله. ډېره مننه مولوي صاحب، بښنه غواړم دې خلکو سره وخت ضایع کول، دا هسې وخت ضایع کوي. دا د دې خلک نه دي چې بحث وکوي، دا دلته راځي خپلې خبرې زده کوي. مننه. دغه بل ما د طالب مقابله ته نشي کولی. کوم امیر المؤمنین درته راوایست بیا خو بیخي نشي کولی. د دوی د خولې د دوی د ذهن مطابق همدغه جواب دی ته کافي ده. نور دا رقم که دننه موږ ورسره ولاړ شو د اسلام او د تاریخ او د جهاد د معنیونه، د جهاد د شرایطونه، دا خلک ناخبره دي. صرف تبلیغات او هغه فیسبوکي لوبغاړي ځان نه جوړ کړي دي چې بس څه زړه وغواړي هماغه لیکي، څه زړه وغواړي هماغه تبلیغات کوي، هم په هغې باندې عمل کوي. نور دا خلک د دې وړ نه دي چې هغه موږ دلته کېنوو. که راځئ بلکل راسئ، هر څه سوالات لرئ تاسو سوالات ته جواب درکوو. خو دا رقم سوالات چې هغه بیخي کوچنی ماشوم هم نشي کولی او تاسو یې کوئ، نو تاسو باید په کار دی ستا ته موږ لږ عقل واخلو. هغه عقل که خرڅېده خو ډېر به ښه ولو. مننه مولوي صاحب. بلکل ډېره مننه مولوي صاحب محترمه، کامیابه اوسې. ملا صاحب ته د ما ځای ته به راولم، ته به لایف مخته در سره بیایې، زه بیا یو څه مصروفه کېږم. نو دغه مولوي صاحب در سره ده، پوښتنې رااخله. خو دغه خلکو ته ډېر وخت مه ورکوئ. دا خلک دوی ته وایي چې نور د تاسو وخت ختم ده. که پوښتنه لرئ پوښتنه کوئ، جواب به مولوي صاحب درکوي. که نه نور هغه بابولالې نشته چې تاسې مخکې ویلې، هغه بابولالې هم ختمې شولې. نور انشاءالله په لنډ وخت کې به په ارګ کې د موږ امیر المؤمنین در سره ظاهره شي او تاسې به یې په خپلو سترګو ووینئ که د الله رضا وه.
نو ډیره مننه. نوبت به ورکړو دغه بل ورور ته، دغه ابو دجانه ده که ابو دوجانه ده؟ ابو دوجانه صاحب مهرباني. ابو دوجانه صاحب دا مظلوم بیا راغی، دا مظلوم ته به وخت ورکړو چې دی څه وایي. که بله پوښتنه لرې، لنډه پوښتنه لرې، مهرباني. نیټ کې هم ستونزه ده، مهرباني وکړئ. مظلوم افغان صاحب آواز دې راځي، غږ دې راځي. مظلوم افغان څلور سواله درلود، تاسو د یو جواب رانه کړ. دا شک د ولس په زړونو کې ده، صرف یو د ما نه. که دا جواب تاسو ما ته کلیر کړئ نو د ټول ولس جواب به کلیر شي. ولس سره دا د شک نه ده، دا د شک خبره نه ده. ولس الحمدلله ته وګوره چې ټول ولس سره ولاړ ده. دا د چا سره شک ده چې هغه یې د رازق عکس لګولی وي، چې د رازق باندې شک نه درته راځي چې پرون لغړی و او بیا ولاړو جنرال سو، بله ورځ څه شی سو. همداسې به زموږ امیر المؤمنین سبا او بله ورځ ووینې انشاءالله، په سترګو به یې ووینې. ضرورت نشته چې موږ تا ته وضاحت درکړو، هېڅ ضرورت نشته. بله پوښتنه وایه، پوښتنه لرې که نه لرې، بله پوښتنه وایه. دا ضرورت نشته. یو څو ورځې صبر وکړه، بیا یې درته ښیو خپله په سترګو. دې لایف ته راشه انشاءالله، موږ به یې درته وښیو چې دغه د امیر المؤمنین. بله پوښتنه وکړه. صحیح ده. دا هغه کې سپین بولدک کې چې دا واقعه سوې وه، دا خبره تاسو تایید کوئ که نه تایید؟ د څه شي واقعه؟ څه شي واقعه؟ چې ښځو ته پنجاب آرمي لاس ور وړی و، دا خبره تاسو تایید کوئ که نه کوئ؟ دا چا وویلي چې دغه چا وویل؟ ګوره هغه ویډیو ګوره ودرېږه چې د پنجاب آرمي د بولدک ښځې ته لاس وروړی، ولې په تا کې غیرت نه و؟ ته افغانی نه وې چې تا د پنجاب سره مقابله کړې وه چې ته دلته راځې ما نه پوښتنه کوې؟ خو ته خو افغانی یې که نه؟ تا کې دومره غیرت ټولو. دا خبره خو اول شوې نه ده، بالکل دا خبره امکان نه لري. تبلیغات دي دا خبرې. که چیرې داسې واقع سوې هم نه موږ خو خبر نه یو، نه دا واقع موږ ته مخته راغلې ده. ته خبر یې په تا کې خو غیرت ټولو. تا خو یو د افغاني وجدان خو به تا ژوندی کاو. تا کې ولې دومره بې غیرتي ننوتې وه چې ته رالې اوس فیسبوکي لوبغاړی د ځان نه جوړ کړی ده؟ دروغ وایه. تا خو به خپل غیرت ښکاره کاو. زه دا سوال هم پرېږده، دغه ویډیو پلی کړه دا کې دا پنجابیان څه وایي؟ دا ویډیو پلی کړه، بیا د دې جواب راکړه. مولوي صاحب ډېره بښنه غواړم، مولوي صاحب ډېره بښنه غواړم. دغه ځای دغه سټوډیو د تا د ویډیو لپاره نه ده چې موږ دلته ویډیو یې درته پلی کړو. هغه د هغه سټوډیو ته یوسه چې تاسې هغلته کنځل پکې کوئ، دا هغلته یوسه، دلته یې مه راوړه. دا چې پنجابیان څه وایي ته څه وایي، هغه د تا خپل کار ده. موږ سره نن په فتوحاتو غږېږه، موږ سره نن د ولایتونو په سقوط غږېږه، موږ سره نن په بریا وغږېږه. پنجابیانو موږ ورخلاص نه یو، نه دومره وخت لرو چې تا په رقم په پنجاب باندې ځانونه ستړي کړو. موږ سره د افغانستان په جغرافیا غږېږه، پنجاب هغه خواته پرېږده. نو دغه پنجابیان خو دعوه کوي چې طالبان د موږ لپاره مظلوم افغان صاحب تاسو دا د بولدک په هغه خبره وکړه چې پنجابیانو ښځو ته لاس وراچولی و. په هغه وخت کې ستا ضمیر چېرته و؟ ته مړ وې چې هغه کندهاریانو پولیسو د ښځو چادرګانې په زور پې جګولې؟ په هغه وخت کې ته مړ وې که ژوندی وې چې ته اوس دغه خبرې کوې، دغه دروغ وایې؟ په هغه وخت کې دا تا په خپلو سترګو ته ورسره راغلی، تا یې د ښځو چادرګانې پې جګولې، ته ولې د ژوند ته افغان نه وې؟ خو به مې بم اخیستی و ځان پورې، خو به مې تړلی و په دې سپین بولدک. نو ته چېرته وې؟ ته چېرته وې؟ ته مړ وې. په هغه وخت کې ستا زمین مړ و، ته مسلمان نه وې هغه وخت کې. په سپین بولدک کې غوږ ونیسه له ځانه ګډ یې دغه عکس دې ولا د خنزیر لګولی، داسې راته ښکارېږي لکه خنزیر چې وینم دلته. غوږ ونیسه. په سپین بولدک کې که چېرته یو څوک پورې وږل سوي اسلامي امارت هغه ځای بند کړی و، تر هغه وخته یې ورته ویلي چې نه به یې خلاصوي تر څو چې د دلته ټولو افغانانو ته په درنده سترګه نه وي کتلي، چاته څوک د عزته سوي نه دي، چاته لاس نه ده ورلېدلی. او که ته داسې د عزت خبرې کوې، د سفیر لور دې په پاکستان د اسلام آباد په ښار کې درته څه حالت ته ورسېدله، بې غیرته ورته اول هغه پوښتنه وکړه. اسلامي امارت خو چا که یو چاته بد کتلي، په چا تجاوز نه ده سوی، د افغانانو رنګ مه بدوه.
چېرته به یو عسکر څوک پورې وګلی وي او ستا عسکرو ورته د ننګرهار د پاسپورټ مخ ته دفتر ته هغه ویډیو درته راوړم چې ستا غلام عسکر به د پاکستان د ویزې لپاره به خلک ورتلل او ستا عسکر به کونداغونه ورته کښلي وو او هغه خپل افغانان به یې ډبول. هغه وخت چې چېرته وو هغه ښځې او هغه ماشومان به چې د پاکستان سفارت ته ولاړ وو هغه وخت ستا غیرت او وجدان چېرته وو؟ نن راځئ دلته د تبلیغاتو لپاره نه په شرم باندې نه په حیا باندې په دروغو دلته راځئ وایي اسلامي امارت کې غازیان دي، د اسلامي امارت مجاهدین او مشران قهرمانان دي، داسې به د هر چا خوله ورماته کړي لکه د امریکا یې څه ورماته کړه. ستا د رازق په کور کې د پاکستان شناختي کارتونه راونه ختل، ستا د غټو غټو هغه لغړیانو ټولو د پاکستان شناختي کارتونه نه لرل. نن راځي دلته خبره کوي اسلامي امارت په سرحد باندې الحمدلله کلک ولاړ ده او هغه د بولدک دروازه خلاصه ده. هغه ورځ چې مشکل پیښ شوی و چاته به یو څه داسې پورېوالی وي په چا تجاوز نه ده شوی. تا به هره ورځ د افغانان د پاکستان د سفارت په دروازه کې درولي وو د ویزې لپاره. هره ورځ به د افغانان هغلته به ستا عسکرو ډبول او ټکول. هغلته ستا غیرت چېرته وو؟ موږ ته ته غیرت راښیې. ټول د دنیا کفار دې راوستلي وو. په همدغه کندهار کې د یوې پیغلې نجلۍ یوه ګوته امریکایي غوڅه کړه، بل امریکایي ته یې په انعام کې ورکړه. ورته ذلیله ته وګوره دغه سایټ وګوره چې هغه څه وایي. بل امریکایي ته یې په انعام کې ورکړه. هغلته ستا غیرت چېرته وو؟ ډېره مننه. دا نور وروڼو ته وخت ورکړه. داسې افلټې وایي دی دلته راځي د پاکستان او د پنجاب خبرې کوي. سرحد دوی خرڅ کړو، خاوره دوی خرڅه کړه، هر څه دوی خرڅ کړل. مهرباني وروره دغه د تا نوبت ته د لاندې چې تر مولوي صاحب ابو دجانه مهرباني وکړه که دا بل ته وخت ورکړه. ملا صاحب غازي مرجان ته وخت ورکړه. سمه ده مولوي صاحب. غازي مرجان صاحب مایک دې خلاص کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب وطاطا جمشید مولوی صاحب زا مولا صاحب ټول سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما غږ شته؟ بالکل غږ سم ده. مهرباني. سلام عزت وکړه. الله خوشحاله لره. بس د فتوحاتو مبارکي تاسو ته وایم، د ټول ولس مجاهدینو ته الله تعالی مو کامیاب لره او خوشحاله مو لره. موږ ته دوې پوښتنې دي مولوي صاحب. د نن په رسنیو کې راځي که نه د هغه چې تللی ده اشرف غني ته لوړ دغه ته مذهب ته تللی ده، د سره نور هم پیدا شوي دي د وحشیان چې دي هغه هم سره دي د غونډه یې کړې ده. او بل دویم سوال مې دغه چې یو د یو علیزی په نوم یو جنرال ده، بدماش ده، وحشي، دغه خبرې کړي چې موږ سره ټنګونه دي، موږ سره کومانډنیان دي. هغه مخکنۍ خبرې کوي زه به دا وکړم زه به هغه وکړم، زه به مکمل طالبان پاکستان یاد کړی ده که نه طالبان، زه به دا وکړم زه به هغه وکړم. دوی ته نور څه ورپاتې نه دي. تا لږې مخکې خبرې وکړې، ډېرې ښایسته خبرې دې وکړې چې دوی ته نور څه ورپاتې نه. اسلامي امارت نه کافران یې دوا شي نه غلامان یې دوا شي، خو دغه پنجاب او دا یوه بنا ورپاتې ده، دوی هغه تباه برباد کړي. نوره ماشاءالله ډېر ښکلي فتوحات روان دي. الله تعالی له وکړي چې مکمل افغانستان باندې بیا حاکم شي. چې بل چا ګوت ورکوي بس دا اشرف غني څه دپاره لاړ شوله. مننه مولوي صاحب محترمه، څه جواب ورکړه د دې پوښتنې دې واورېدلې. اوله پوښتنه دا ده چې دی وایي د دې جنرال دا ویلي ما سره ټانګونه دي، ما سره سلا د پلانه ده. دا ده اوس الحمدلله موږ فخر کوو د دی نه زیاته سلا موږ ته الله لاسته راوړې ده. د ده هر څه سلا الله موږ ته راکړې ده. په خپله سلا به موږ هغه هدف ته رسولو، هغه کندو ته به ورغورځوو چې هلته ابو جهل و فرعون د دې خلکو انتظار کوي. زه هغه مجاهد یم چې ما سره هغه ټیم ما نه یېرېږي چې ما سره به په وطا کې 10 مجاهدین و ما سره 3 میله کلاشینکوف نه درلودله. ما د الله په لاره کې استقامت وینه تو کړه، قرباني مې ورکړه، ورونه م شهیدان، بچان مو شهیدان، پلاران م شهیدان، مندې مو کونډې، مندې مو برې،
یتیمان بچان پاتې شول. زما د هغه قربانیو نتیجه نن تر دې ځایه پورې راغله چې د دې سوپر پاور ناټو نن سبا دومره اصله نه لري لکه هغه اصله چې موږ نن لاسه ترې راوړې ده. الحمدلله د دې په اصله باندې نه دی موږ غولولی سي، نه د دې خلکو مقابله موږ سره فلحال بالکل جواز نه لري. موږ سره په هیڅ هدف کې دی مقابله نشي کولی کې د سیاست میدان ته راواخلي، د سولې نه دی تښتي، زمونږ د امیرانو د خبرو نه دی تښتي کې د سنگر میدان ته راواخلي، زمونږ د سرشندونکو فدایانو نه، زمونږ د سرشندونکو مجاهدینو نه دی تښتي. هر ډګر یې ایله کړی، هر ولایت یې ایله کړی، هره پوسته یې ایله کړی، حتی چې میدان هوایي ډګرونه هم دی ایله کړل موږ ته. دا د اصلحې خبرې دا صرف هغه خلکو دپاره پیدا کوي لکه دا اوس یو ساعت مخکې کوم سړی راغلی فیسبوکي لوبغاړو ته دا خبرې پیدا کوي. کوم چې د الله په لاره کې په سنگر کې ولاړ دي هغه خلک دا خبرې بالکل د هوایي باد په شان باندې تیریږي. په دې خبرو باندې هیڅکله دی موږ کمزوري کولی نشي. دویمه خبره چې اشرف غني که راغلی ده، مزار ته راغلی یا بلخ ته راغلی، هر ځای راغلی دی چې هر څومره کوشش وکړي، هر څومره کوشش وکړي، هدف یې صرف دا ده چې په بلخ کې د ده یو څو رزل سوي غلامان ناست دي، د هغه غلامانو مورال بایللی، هر څه غورځولی، د طالب مقاومت نشي کولی. صرف د هغې خلکو د حوصله بلندي دپاره چې حوصله یې ورزیاته کړو او د طالب مقابل کې وجنګوو، د هغې دپاره راغلی دی، نور هېڅ هم نشي کولی. دلته دا ملاقاتونه دی موږ 20 کاله مخکې هم دی کول، اوس یې دلته په وطن کې راته کوي، مخکې د وطن نه بار کول، هغې ملاقاتو په موږ څه اثر نه دا اچولی. دا دننه چې کوم ملاقاتونه کېږي دا صرف د دې خلکو د حوصلې دپاره کېږي چې دا د امریکایانو غلامان دي، اوس یې مورال بایللی، د هغې حوصله راپورته کولو دپاره که دوی هلته ځي او که دلته ځي د هغې حوصله به انشاءالله راپورته نه شي، ځکه د طالب داسې ګزار داسې وخوړ بیا به په هغې خوا مخه وي. لکه الحمدلله تاسې ټول نن سبا وینئ. مننه مولوي. جزاک الله خیر. الله تعالی تا ته جزا خیر درکړي، الله مو عزت وکړه. ډېره مهرباني چې ما ته مو وخت راکړو. ډیره مننه غازی مرجان صاحب، ډیره مننه دی راتګ نه دی. بیا هم زموږ سره سټوډیو کې حبیب الکوزی صاحب که مایک د خلاص کړي. ملا صاحب محترمه، تقریبا یو 15 منټه موږ لایف وخت لرو او یو 10 دقیقې که نورم زیات کړي بیا لایف ختم کړ. ماته یو کار پیدا شو. مولوي صاحب در سره ده؟ سمه ده مولوي صاحب، موږ ته پرېږده انشاءالله. بس درته لاندې تخنیکي همکار در سره ستا د غږ وکړه ورته چې نور لایف ختموو بیا هغه بندوي. سمه ده مولوي صاحب، سمه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه حبیب الکوزی. سلامونه علیکم ټولو ته. زه خو کابل کې ژوند کوم، ما دا زیاتره شیان دلته ما په سترګو لیدلي، څه حالت روان ده او دا څه امریکایان د څه پر راغلي دي، دا خو څه رقم پروګرامونه لري، دا ما په سترګو زیاتره لیدلي دي او ښه پې خبرې ماسې دوی څه مردار او شوم اهداف لري. او اصلي موضوع خو د فتوحاتو په باره کې دا انشاءالله دا خو د الله جل جلاله د ټولو باندې یو رحم وکړه، د مظلوم افغانانو باندې یو رحم کړی ده چې د امارات اسلامي مجاهدینو ته نصرت په برخه کړه. راځم په د څو هغه نم لږ هغه یو څو ټکي لرم د کابل باره کې اجازه یې درته ووایم. مهرباني. کابل کې هر سفارت، د فرانسې سفارت، د امریکې سفارت، د کاناډا سفارت، د استرالیا سفارت، خصوصا د یهودي هغه سیدي دا دلته روزل شوي کسان لري، دلته برنامې لري، دا د په نوم د حقوق بشر دا کسان چې دا ټولنې جامع مدني سوی دا حقوق بشر او جوانانو دا بعضې نومونه ورکړي دي، دا مستقیم له سفارتو لخوا حمایه کیږي. دا دوی ته داسې ذهنیت ورکول کیږي چې خبره یې به ځان به افغان ګڼي، خو پاکه د هغو خبره به دوی له خولې نه راوځي. دا نن سوی د حقوق بشر، کوم حقوق بشر د امریکایان د 20 کالو کې راغلل، څومره افغانان شهیدان نه ځای کیږي، دا څوک ته نه پوښتنه کوي. بچیان چې دي څومره ماشومان دلته یتیمان سو، د دوی حقوق څنګه
د ماشومان حقوق سوي دو حقوق به څوک هغه کوي څوک ناقض اصلا هغه دي حقوق بشر دي دوی خپل اشغالګر دوی ډیر غټ هدف درلود خو زه وایم زنده باد مجاهدین زنده باد امارات دوی داسې کړل چې همدا اوس دوستم تمامات نورو د نور سیالته مزار کې وو دا ټول ناکام دي ان شاء الله دوی نور د الله په نصرت سره دوی نور هغه نسی کوي میوټ کا مولوی سمبارک دغه سمه ده حبیب الکوزی صاحب ډېره مهرباني هغه کې د ستونزه راغله انټرنیټ کې د ستونزه راغله دغه میوټ کا تکنیکی همکارا حبیب الکوزی میوټ کا او لاندې کا حبیب الکوزی میوټ کا حبیب الکوزی دغه دریم